یو الکو عبدالله ابن تامر نومو او د عیسی علیہ السلام د زمانې نه وروستو یو باچا و د هغه سره جادوګر و هغه جادوګر بوډا شو نو د باچا ورته وویل یو بل هلک را پیدا که خو وړوکی هلک چې ذهن کې د هر څه کیني نو هغه به ستا په ځای چې ته مړ شو هغه وایي صحیح دا هلک د ځان سره راوستو جادو به ورته ښود دی به په لاره کې بیا د یو راهب خواله تو یو پیر خواله عابد هغه سره هم کېناستو دلته هم راتو دی بیا یو ورځ په لاره باندې روانو نو یو غټ ځناور یا اژدها مخې لرله چې دا خلک یې ټول منع کړي نو دوی چې راشه وګوره چې دا راهب رښتیا وایي که نه وایي نو د الله نوم یې واخیستو د الله په نوم اخوا شه ویې شړل هغه اخوا شو ته پته ولګي چې یاره سړي دا خبرې دا رښتینې دي بس په ده به چې خلک رامات شو د الله نوم به یې واخیستو په سړي به یې دم واچو به ښه شو ړوند به ښه شو برګې مرض به د چا وابه ښه شو د دې باچا سره یو درباري وغړونو هغه د پسې راغی هغه هم دا خبره واورېد د ښار کې خبره وچلېده هغه ته داسې کې هغه وایي وایي الله یې کوي خو زه د الله نوم الله نوم چې واخیستو هغه روغ شو هغه پې به ایمان نه وړو باچا د هغه نه خبر شو ډېر تپوسونه وپوسونه اخر دا چې هغه په هغه باندې دوه ټوکړې په منځ نیم کو هغه کم چې هغه درباري او دا هلک یې راونی چې راونی و د ده د قتل ډېر کوشش وکړو دا زه ګوره قصه مختصر بیان غر لی بوتو خو هلته ونه شوه دریاب لی بوتو خو هلته ونه شوه اخر کې د دې ماشوم په خپلو وي ډېر هوښیار و ګوره که ما وجنې زه ته یو طریقه ښیم هغه ده باچا یېرېدو چې خلک یې رانه واړول که نه چې اوس دې مړ شي وی ما به زوړن کې یو ځي ته او بیا به غشی روالي د کم غشي چې ما سره پراته دي همدا دې نه به روالي او په لینده کې به یې کېږدي او داسې به ووایي چې بسم رب هذا الغلام زه دې ولم په رب د دې ماشوم په نوم د رب د دې ماشوم د دې الک نو بس صحیح ځان یې قرباني کړو د الله دین دپاره ښه داسې ځوانان او مونږ په مانځه کې چې زمونږ کوم حل یو دا خپې چې مونږ کومې بدلو را بدلو کله داسې کله داسې تراوو کې او تاجو او خلکو دین له دا قربانیانې ورکړي دي چې دغه خلکو ته خو دا قصه معلومه شوې وه که نه چې یاره باچا سړی نه شي وژلی چې دغه شی راواغستو ویویشتو که نه هغې سره هغه هلک مړ شو ختمه د هغه قصه ګوره ختمه شوه دا درته ویم چې الله یې ذکر دلته کړی دی او حدیثونو کې قرباني ورکړې نو خلکو एकदम چغې کړې وې آمنا برب الغلام موږ ټولو بیا جو د دې هلک په رب باندې ایمان راوړی دی او زه غوښتم ده دې سره مسله ښه ډېره شوه هغه وایي چې دا ما څه کول او دا وشو څه نو کندې وکنستې خندقونه غوټ غوټ او بای کې اور ولګو دا مسلمانان یې ورته ټول ګزار کړو یو زنانې پکې راوستې وه هغې سره ماشوم و حدیث کې راځي هغې ورته ګزارله نو هغه ویرېده لکه ودرېده ګرانه ده ډېره چې سړی اور کې سوځي او داسې مخامخ ورته پته چې ولېږم نو چې لکه ودرېده دې ماشوم ورته وایي چې مورو ودرېږه مه ورځه د الله لپاره کوم ځان سره چې بچی روان کړه داسې سختې به خلکو راغلي موږ دې ماښام ته نږدې که څوک را سره معمولي خبره وکړي یو ته تا ته که څه پته نه شي زما روژه ده یعنی دنیا مې په سر راغستې ده زما روژه ده دین دپاره خلکو قربانیانې ورکړي دي